هلو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه بلال احمد نظري ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. لکه څنګه چې دا زما اولې ویډیو ده زما ورونو عزیزانو، نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه موږ کولی شو خپل موبایل تیز استعمال کړو، یعنې فاسټر استعمال کړو. چې کله چې موږ غواړو چې یو پروګرام را خلاص کړو لکه فیسبوک، واتساپ، میسنجر یا هم یو بل پروګرام چې موږ غواړو خلاص کړو، یا هم غواړو د پلی سټور څخه یو شی را ډاونلوډ کړو، غواړو چې په تیزه توګه یعنې سپیډ یې تیز شي، په تیزه توګه دی کار وکړي او را ډاونلوډ شي. نو موږ به اول د واره راسو مین منیو ته چې رالو، دلته به تاسې سیټینګ سلیکټ کړئ. سیټینګ ته چې کله رالو نو لاندې به ولاړ سو، دلته به موږ ویني دا اباوټ ډیوایس دی، ډیولپر آپشن دی، یوزر مینیو دی، ډیټ اینډ ټایم دی. ټول نه دا زموږ کار چې دی په ډیولپر آپشن کې دی، خو دا ځینې وخت دا ځینې موبایلان ډیولپر آپشن نه لري. نو موږ څنګه کولی شو دا ډیولپر آپشن لاسته راوړو؟ نو ټول د مخکې به موږ اباوټ ډیوایس ته راسو. اباوټ ډیوایس چې موږ کېکاږو، دلته به تاسو وینئ بیټریز انفارمیشن، سافټویر انفارمیشن، ماډل نمبر. موږ به د سافټویر انفارمیشن ورکېکاږو. سافټویر انفارمیشن چې موږ کېښوي، انډرایډ ورژن دی، بیس ورژن دی، کرنل ورژن دی، بیلډ نمبر دی او داسې نور. نو تاسې به دا بیلډ نمبر وینئ، پر دا څلورم نمبر باندې بیلډ نمبر دی. دا بیلډ نمبر به 3-4 وارې ژر کېکاږئ. ګوره ژر مو کېږئ. ډیولپر موډ هیز بین الریډي ټرنډ اون. زما ډیولپر آپشن شته، ځکه چې ما دا 3-4 وارې لولی. که ستاسو په ټلیفونه کې نه وي نو دا بیلډ نمبر 3-4 وارې کېکاږئ، نو تاسو ته به دغسې آپشن په لاس درکړي، دا ډیولپر آپشن. ډیولپر آپشن چې مو کله سلیکټ کړئ، ډیولپر آپشن ډېرو شیانو ته کار کوي. مقصد ګوره سټې اویک دی، یعنې سکرین ویل نیور سلیپ وایل چارجینګ. سکرین به هېڅ وخت هم نشي بند کلی چې تاسو چارج ته تړلی. دا او ای ایم انلاک دی. دا او ای ایم انلاک کله که مو لیدلی وي تاسو موبایل ځینې خلک دا زما ځینې انډیوالانو هغو به موبایل ته دا او ای ایم انلاک به داسې آن کړي، باره به ټلیفون بند کړي. ټلیفون چې به بند کړي، سهار چې به یې راواخلي چالانه به کړي، ټلیفون به یې اف آر پي لاک اخیستی وي. اف آر پي لاک بیا پروګرام په ذریعه وځي، د کمپیوټرانو لخوا ایستل کېږي هغه اف آر پي لاک. هغه به هم زه تاسو ته درښیم چې لاک څنګه ایستل کېږي، خو د ټولو د مخه به زه تاسو ته دا در وښیم چې څنګه موږ کولی شو چې موبایل موږ ته تیز کار وکړي. نو دلته چې رالو لږ څه لاندې په دا مابینز یعنې سینټر ایریا باندې دلته وینئ وینډوز انیمیشن سکیل دی، ټرانزیشن انیمیشن سکیل دی، انیمیټر ډیوریشن سکیل دی. دا 3 آپشن دي. په دغو 3 آپشنانو کې به وینئ دا اوس په 0.5 ولاړ دی. نو موږ به دا 1.5 کو، همداسې به دا بل هم 1.5 کو او دا به هم 1.5 کو. دا چې 1.5 کې او اوس چې تاسې شاته ووځئ، ټلیفون ریسټارټ کړئ. چې ریسټارټ مو بېرته چالانه کړي، هر آپشن به تاسو ته تیز کار کوي. معنا په هېڅ شي کې به دغه نه کوي چې دی په ډېر وخت راشي یا په ډېر ځنډ خلاص شي یا په ډېر ځنډ دغه شي. نو زما دغه نن ورځې ویډیو د هغه په اړه وه. نو که نور ویډیو شیان غواړئ، ما چینل لایک او سبسکرایب کړئ. درسره مننه.